السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر official زم تاسو ورور تاسو منټور محمد امیر جی سټوډنټس نو نن ډیر زیات یو امیزنګ او ډیر زیات ایزی ټاپک دی ماسخوتن نو وخت ټایم دی په ګاډي کې ناشې مو کلاس ریکارډ کوم او دا تاسو د لپاره صحیح ده نو نن موږ ډیسکس کوو په سی پلس پلس پروګرامینګ کې نیسټډ لوپ اوکې نیسټډ لوپ ډیر زیات یو امیزنګ او ایزی ټاپک دی نو تاسو چې کوم دی کنه سي یخنی مخنی ده که چېرته تاسو ریسنټلی کلاس ګورئ نو جمع دی کنه نو کپ پدرچی هغه ډک یو په قلاره په سړه سینه چې کوم دی کلاس ته کښینئ او په قلاره د هر څه واورئ هېڅ مشکل پکې نشته ډېر زیات ایزي کلاس دی او ډېر زیات لږ مطلب ټافک لږ مشکل دی خو زه تاسو په ایزي طریقه سره ښیم چې تاسو ته بیا صرف ګورئ صحیح ده څه هم مسله او کمنټ کې تپوس کولی شئ بیا نیسټډ لوپ څه ته وایي کله چې موږ د یو باډي د یو لوپ په باډي کې بل لوپ موږ نیسټ کو هغه پکې ولیکو دې ته زموږ سره وایي نیسټډ لوپ نیسټډ لوپ څه ته وایي a loop a loop inside the body of an other loop صحیح ده another loop د بل لوپ دلته نیکسټ لاین کې اوکې نیسټډ لوپ زموږ څه ته وایي زموږ سره ا لوپ یو لوپ په د بل لوپ په باډي کې دنه انساید انذر لوپ از کالډ نیسټډ لوپ صحیح ده یو لوپ چې کله مونږ وایو لیټس سپوز فار لوپ دی وایل لوپ دی ډو وایل لوپ دی کله چې د دې په باډي کې مونږ بل یو لوپ چې کوم دی هغه انټروډیوس کړو دي ته موږ سره وایي نیسټډ لوپ ایز سمپل درته وایم ګوره نیسټ مونږ جال ته وایو که نه هلکه د میانو جال شو ځه لیټ سپوز د میانو جال شو هلکه ته تللی خوالټه او میانو جال دې راغستی دی څه کې میان نیسې صحیح ده دا میان ته څه کې پرې جال کې نیسې نیسټ مطلب دا راګیرول یو شیز نیول صحیح ده نو یا د مرغو د جاله ده کنه نیسټ نو دا څه مطلب دی کې زموږ سره د مرغۍ ناستې د بچي د هر څه پکې محفوظ کنه مطلب راګیر پکې ناستې کنه نو ګوره زموږ سره د یو لوپ په باډي کې بل لوپ راګیرولو ته زموږ سره څه وایي نیسټډ لوپ وایي صحیح ده ډېر ایزي خبره ده یو پروګرام پې سمپل رن کوم پروګرام آوټپوټ چې داسې زموږ سره ګوره چې موږ سره وایي چې 1 بیا وایي چې ویلکم ټو ام ډاټ امیر یعنی محمد امیر صحیح ده like me okay چې ویلکم ټو محمد امیر افیشل صحیح ده سمپل داسې موږ سره راشي او دا لاین زه کاپي کوم 2-3 ټایمز داسې کاپي کوم اوکې به بلم کاپي کوم داسې صحیح ده او د دې نه بعد بیا سمپل بیا موږ ته راشي دا موږ کو په نیسټډ لوپ باندې صحیح ده بیا سمپل تاسو د پوی د بچ بیا موږ ته راشي 2 او بیا سمپل دا محمد 3 ټایمز راشي بیا 3 او بیا 3 ټایمز داسې راشي نو دې زموږ سره کو دا پروګرام دا موږ کو په نیسټډ لوپ باندې صحیح ده په څه باندې په نیسټډ لوپ باندې نو سمپل ګوره په نیسټډ لوپ کنسپټ به تاسو کلیر کړئ چې یاره ته دې چې کوم دی ساینټکس که موږ ووایو لیټ سپوز زما سره فار لوپ دی په فار لوپ کې زما څه انیشیلایزیشن وشو او چې کوم دی په هغې سره ما څه کنډیشن هم پوټ کړو او بیا پکې ما چې کوم دی څه انکریمنټیشن هم وکړو بیا سمپل چې د لوپ باډي سټارټ کوم مطلب کې زه یو بل فار لوپ والم په هغې کې هم دنده زه څه ولیکم صحیح ده 3 وړه قسمې پکې وکړي مطلب انکریمنټیشن هم وشو کنډیشن هم پکې موږ واغستو په هغې کې موږ سره څه چې کوم دی دغه انکریمنټیشن یا ډیکریمنټیشن هم وشو صحیح ده سره د انیشیلایزیشن دی او کنډیشن دی انکریمنټیشن ډیکریمنټیشن نو د دې لوپ په باډي کې چې کله موږ بل یو لوپ انټروډیوس کو کاغه داسې تاسو ته وایم د وایل په باډي چې کوم دی کله دې په باډي کې موږ ګوره څه کولی شو دې په هغې کې موږ هلته بل وایل هم انټروډیوس کولی شو وایل لوپ موږ اخیستی شو یا موږ څه کولی شو دلته موږ فار لوپ هم چې کوم دی هغه اخیستی شو د هغې فار لوپ خپله یو باډي دلته موږ سټارټولی شو ګوره نو دا فار لوپ ما څه کو ګوره دې فار لوپ باډي دا هم پر وایل لوپ کې دننه ولیکو دا ما نیسټ کو دا هم سره نیسټډ لوپ دی یا موږ چې کوم دی سمپل داسې ډو کیورډ ما واغستو او د دې نه بعد چې کوم دی ما سمپل سوري یار د ډو باډي مې سټارټ کړه لاندې چې کوم دی بیا ما سمپل یو وایل چې کوم دی وایل مې ورسره ولیکو نو دا زموږ سره ډو وایل شو صحیح ده سمپل داسې دا زموږ سره ډو وایل شو لکه مطلب د وایل لوپ په باډي کې ما بیا یو ډو وایل هم زه هغه څه کولی شم هغه انټروډیوس کولی شم یا چې کوم دی موږ په پار د پار په باډي کې چې کوم دی داسې موږ کولی شو چې د پار لوپ په باډي کې موږ وایل ولیکو ډو وایل ولیکو یا ډو وایل په باډي کې موږ وایل یا فار لوپ نو دا موږ کولی شو صحیح ده ښه دغه پروګرام د راځو خپل پروګرام چې کوم دی دغه رن کوو زه تاسو ته بیا یو قصه لږ پکې بل هم کوم خو اول موږ دې ته راځو دا پروګرام زه لږ سمپل ولیکم او سټریم صحیح ده اوکې دا لږ معمولي زه داسې زوم آوټ کوم یوزینګ نیم سپیس std صحیح ده std اوکې سمپل خپل موږ مین پروګرام طرف ته ځان برابر کوو
okay, and that's quite amazing. Okay, اوس موږ سیمپل څه کوو؟ زه پر لوب ما سیمپل واغستو. پر لوب تاسو ته ویلو چې یاره موږ ډیسکس کړو ډېر زیات په ډیټیل سره او ویډیو زما ماشاءالله په چینل باندې ښه پوره وایرل هم روانه ده. صحیح ده. مال چې ولو موږ څه کوو انیشیلایزیشن، مطلب یو ویریبل ما انیشیلایز کو. صحیح ده. تاسو ته ما هم ویل چې ویریبل انیشیلایزیشن دي ته چې کله موږ د ویریبل د ډیکلیئر په وخت ډیکلیئر کولو په وخت کې هغه ته موږ څه ویلیو اساین کو. دلته ما یو ویریبل ا چې کوم دی هغه ډیکلیئر کو. تاسو ته ما هم دا ویلو چې یاره څنګه مو پر لوب کې ویریبل ډیکلیئر کوو، قصه مې ټوله راکړې وه. بیا مې سیمپل سیمی کالم ولګول. ته زه کنډیشن علم کنډیشن ما داسې واغستو چې چېرته a is less or equal to 3 که چېرته دا a زموږ سره less or equal to 3 و دا زموږ سره یو کنډیشن شو. د هغې پورې لوپ زموږ څه کوي؟ دا زموږ سره پر لوپ به زموږ سره لوپینګ کوي. صحیح ده. او بل یو پکې زه یم چې یاره زموږ سره د a انکریمنټ کوه او بیا سیمپل ما د لوپ باډي سټارټ له مطلب ما سره فار لوپ ما واغستو. اوس په دې فار لوپ کې دننه ما یو بل فار لوپ واغستو. خو دلته داسې یو کار کوم زه سیمپل سی آوټ کوم د ا د ویلیو بیا اینډ لاین سره لګوم چې مطلب مو سره بیا په نیکسټ لاین چې کوم نیکسټ بیا زموږ سره په نیکسټ لوپینګ کې بیا کوم ویلیو ا ته پرنټ کیږي چې زموږ سره بیا په نیکسټ لاین کې راشي. صحیح ده. اساین کیږي سوري. ها اوس داسې کار کوم بچی د لوی شه چې د دې لوپ په دې باډي کې دلته یو بل فار لوپ ما واغست. ګوره د دې لوپ زموږ سره دا باډي ده که نه. ګوره د دې باډي کې ما دننه یو بل فار لوپ واغستو، نو دا فار لوپ ما په دې بل فار لوپ کې نیسټ کو. صحیح ده. دلته زه هم څه کنډیشن علم یو انټیجر ډیټا ټایپ والا یو ویریبل بی می هغه ډیکلیئر کو. سیمپل. صحیح ده. او دې ته زه ویلیو هم ونه اساین کوم. بیا سیمپل دلته زه یو کنډیشن لګوم چې a is greater or equal to سیمپل دا زه 3 ټایمز یو میسج پرنټ کوم. دا غیر فارق کوم. صحیح ده. او دا غینه بعد به زه بی هم چې کوم دی دا به څه کوم انکریمنټیشن به وکم بی پلس پلس. اوس مالته د فار لوپ خپل سټرکچر سٹارټ کو. کوم باډي چې کوم د فار لوپ ده خو دا هر څه ما د کوم فار لوپ کړل دي کوم چې موږ سره دی. ګوره دی ته زموږ سره آوټر لوپ. صحیح ده. او دی زموږ سره ته انر لوپ. نو دا انساید لوپ دی زموږ سره آوټ ساید لوپ دی. نو دا آوټ ساید لوپ چې کوم دی او دا انر ساید لوپ دی. پرې ښه پوره قصه راخول زه دلته تاسو ته پروګرام سیمپل لیکم چې دا څه قصه کوم. صحیح ده. سیمپل زه غواړم دلته زه یو میسج شو کوم سی آوټ کوم چې ویلکم ټو ام ډاټ امیر official. صحیح ده. official okay and simple. بس د اینډ لاین په ځای باندې جست کوم دی سلیش اون هم لګولی شم. صحیح ده. دا زما سره سیمپل زما پروګرام شو. اوس راځو دا پروګرام زه رن کوم تاسو ته آوټپوټ ښیم بیا قصه کوم چې دا زموږ سره څه کېږي. ګوره په زموږ سره 1 راغی بیا زما سره 3 ټایمز یو میسج شو کېږي چې ویلکم ټو محمد امیر افیشل. بیا زما سره 2 راغی بیا زما سره 3 ټایمز یو میسج شو چې ویلکم ټو محمد امیر افیشل اینډ سو آن. دا زما سره دا آوټپوټ چې کوم دا شو. اوس زه دا آوټپوټ داسې تاسو ته پر سکرین ښیم چې دا قصه څنګه وشوه داسې. صحیح ده. اوکې لږه داسې ډیکریز کو. اوکې اوس ګوره دا هم زه څه کومه د تاسو ته لږ داسې کومه چې تاسو پرې پروګرام ورسوي پوره چې دا څه قصه. بیا به دا پروګرام رن کو. کم آوټپوټ چې کوم دی دا کنسول سکرین به ساري زر بیا لږ تاسو ته هغه کوم مینیمایز کوم چې تاسو ته پته ولګي. ګوره د پروګرام اصل قصه دا ده که نه چې کله زموږ سره په نیسټډ لوپ کې کم زموږ سره آوټ ساید لوپ وي مطلب کم مین لوپ وي که نه. لکه زموږ سره فار لوپ دی د دې فار لوپ په باډي کې دننه ما یو بل فار لوپ واغوستی زموږ سره انساید لوپ وي زموږ سره آوټ ساید لوپ وي. اوس چې کله زموږ سره دا لوپ انټروډیوس کېږي دې مطلب داسې شو که نه لکه لیټ سپوز تاسو بټوه رسوي بټوه او په دې بټوه کې ستاسو شناختي کارت دی روپۍ دی پکې شناختي کارت دی پکې نو سو آن. صحیح ده. نو که اوس چېرته ستانه دا بټوه ورکه شوه نو یوازې پکې ستانه هغه روپۍ ورکې نه شوې شناختي کارت نه څه هم ورک شو ځکه چې شناختي کارت هم په بټوه کې پروت او پیسې پکې هم پرتې وي. نو که ستانه بټوه ولوېده نو یوازې به پیسې نه ورکې هغه شناختي کارت دې هم ورک شو. صحیح ده. دا خو سیمپل خبره ده که نه په دې خو داسې راکټ ساینس نشته دی چې بټوه ورکه شوه دواړه څیزونه لاړل. نو سیمپل که چېرته بټوه ستاسو د سره دواړه څیزونه به د سره نو زما د اګزامپل مطلب دا دی دومره سوټیبل اګزامپل دی هم نه خو بیا هم زه تاسو دا قصه کوم چې که چېرته زموږ سره د آوټ ساید چې کوم لوپ دی که دا زموږ سره د دې کې دا کوم کنډیشن دلته ما پوټ کړی که دا کنډیشن زموږ سره فالس و نو بای ډیفالټ چې ګورته خو موږ ویل چې د لوپ کله د لوپ یو لوپ موږ الو د هغې کنډیشن زموږ سره فالس شي نو په هغه ځای هغه لوپ زموږ سره اینډ کېږي ټرمینیټ کېږي. صحیح ده. نو چې دا زما سره اینډ شو د دې په باډي کې خو الریډي بیا نه ایګزیکیوټ کېږي د لوپ باډي به هله زموږ سره ایګزیکیوټ کېده چې کله به
لوپ کنډیشن ټرو نو چې کله کنډیشن ټرو شو نو هله به زموږ سره بیا باډي ایگزیکیوټ کېده نو که چېرته دا کنډیشن زموږ سره ټرو و نو دا اولنی کنډیشن به زموږ سره فار کې چیک کړي چې یاره آیا 1 زموږ سره بیا به چیک کړي چې 1 د 3 نه کم دی که برابر دی نو هم صحیح ده که 3 دی هم صحیح ده کنډیشن ټرو دی نو که چېرته دا کنډیشن ټرو شو نو بیا به زموږ سره د لوپ باډي ایگزیکیوټ کېږي چې د لوپ باډي ایگزیکیوټ کېږي نو اول به زموږ سره دا لاین سی ان دا کم سی ا ساري یار ا چې کم دی د ا ته چې زموږ څه کم ویلو دا هم ته پرینټ کی او د دې نه بعد به بیا په دې باډي کې دا وګوري په خپل باډي کې نو یار خو بل فار لوپ دی نو دا بیا سیمپل په دې فار لوپ باندې کار شروع کی بیا ول دې دا کنډیشن وګوري چې چېرته دا کنډیشن ټرو سیمپل برنی پشن قصه ده دا زموږ سره دا تدې چې بیا خپل باډي دا باډي به ایگزیکیوټ کیو که چېرته دا کنډیشن زموږ سره فالس شي په ان سټیج باندې یا په اوله کې زموږ سره دا فالس شي په هغه ټایم به دا سو کی دا قصه په دې باندې سټاپ کیو دا نور لوپ به خپل ځان ایگزیکیوټ کی چې چېرته دا تدې اوټر لوپ چې کوم دی کړه دی دا کنډیشن ټرو صحیح ده مطلب مې دا دی که دا کنډیشن ټرو نو د دې لوپ باډي به زموږ سره ایگزیکیوټ کیږي که چېرته لوپ باډي ایگزیکیوټ شو نو ښکاره خبره دا لوپ به زموږ سره ایگزیکیوټ کیږي دا به چیک کوي چې آیا زما دا کوم کنډیشن دی خپل د نننۍ کنډیشن کوم چې زما سره که دا ټرو نو بیا به دا خپل باډي ایگزیکیوټ کوي صحیح ده اوس داسې کار دی چې دلته مونږه یو انټیجر ا واغستو صحیح ده دلته مونږه په دې ټایم باندې تاسو ویل چې په فار لوپ کې مونږه څه کولی شو په هغه ټایم باندې مونږه ځان نه چې کوم د انیشیالایزیشن ویریبل کولی شو ویریبل ډیکلیئر کولی شو تاسو ویل یو اساین کولی شو نو ما یو ا ویریبل ډیکلیئر کو هغه ته مو ون اساین کو بیا مو ورته ویلو د یو کنډیشن دی که چېرته ته د هغې پورې زموږ سره لوپینګ کولی شو پورې چې ا از لیس ار ایکول ټو 3 شوی نه نو دا زموږ سره انکریمنټیشن وکړو ا زموږ سره 1 نو په فرست ټایم دا وکتل چې آیا 1 زموږ سره د 3 نه کم دی یا برابر دی نو هغه وویل چې او بالکل ایز د 1 چې کم دی دغه د 3 برابر نه دی خو کم خو دی نو کنډیشن ټرو شو چې کنډیشن ټرو شو د انکریمنټیشن ګور تاسو دا یاد ساتئ چې په فار لوپ کې انکریمنټیشن د باډي نه بعد کیږي صحیح ده اوس دا چې کله ټرو شو کنډیشن نو د دې نه بعد زموږ سره د دې فار لوپ باډي ایگزیکیوټ شي چې کله باډي ایگزیکیوټ شي دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي دا غي نه بعد بیا زموږ سره دا لوپ وګوري بیا به دې لوپ سره هم سیمپل دغه سره بیا دا کنډیشن وګوري چې دا کنډیشن کوم زموږ سره دا انساید لوپ دی چې دا هم زموږ سره کنډیشن ټرو نو دا سټیټمنټ به زموږ سره ایگزیکیوټ شي بله دا خبره ده چې کله لکه مطلب اوله دی کنډیشن وکړو چې یار دا زموږ سره انټیجر 1 دی صحیح ده چې کله زموږ سره چې دا 1 دی نو دا داسې وکړه چې دا کله ستاسو آوټسایډر لوپ چې کوم دی هغه صحیح هغه ټرو او بیا انساید چې کوم دا انساید لوپ دی نو دا بیا خپل پوره ځان چې کوم دی چې سو پر دی ریپیټیشن د سو پر دا یو پالس کنډیشن ته نه رسیدل نو دا ګوره لکه مطلب مې دا چې ګوره یو پر زموږ سره کنډیشن ټرو شو کنه ا از لیس ار ایکول ټو 3 دا کنډیشن ټرو شو د لوپ باډي ایگزیکیوټ شو چې کله بیا دا لوپ سٹارټ شو نو دا لوپ یو پر ځان نه کال کوي دا هغه پوره ځان کال کوي چې د سو پر دا کنډیشن پالس شوی نه نو چې کله دا انکریمنټیشن وشو دا یو ټایم چې کوم دی د لوپینګ وکړو ته میسج سی اوټ کو چې ویلکم ټو محمد عامر افیشل بیا د چې کوم دی دا انکریمنټیشن وشو دا 2 شو بیا د چیک کو بیا سیمپل چې کله دا 3 شو نو دا ویل چې 3 از لیس ار ایکول ټو 3 نو یس 3 is not less than 3 but 3 is equal to 3 so then بیا کنډیشن ټرو او چې کله زموږ سره 4 شو نو ویل چې 4 is less or equal to 3 no 4 is not less or not equal to 3 صحیح ده په دې کې سره کنډیشن پال شو چې کله پال شو نو دا زموږ سره دلته څه شو دا لوپ چې کوم انر ساید لوپ دا زموږ سره د خپل کار ختم کو او زموږ سره لوپ ختم شو د لوپ باډي کې نو زموږ سره ستنشته کوم چې مین پار لوپ څنګه غستو زموږ سره قصه ختمه بیا سیکنډ ټایم بیا اوس دا مین لوپ خپل ځان چې کو چې زه خو دا خو انکریمنټ شوی به کنه انکریمنټیشن وشو انکریمنټیشن دا 2 شو بیا دا وکړو چې 2 سره دا 2 is less or equal to 3 نو هغه بیا هم کنډیشن ټرو نو بیا سیمپل بیا د پار دا لوپ بیا ایگزیکیوټ شو اگین بیا دا 3 ټایمز بیا ایگزیکیوټ شو دا غنه بعد لوپ ختم شو بیا چې کله دا سیمپل دا لوپ 3 تر ورسېدو نو بیا هم کنډیشن ټرو بیا دا راغی بیا دی لوپ ځان بیا 3 ټایمز ایگزیکیوټ کو او کله چې زموږ سره 1 د زموږ سره a1 شو کو بیا 2 شو کو بیا 3 شو کو او زموږ سره په هر ټایم چې کله مین لوپ کال کېدون دا غي سره 3 ټایمز زموږ سره به پر چې کوم انساید لوپ او زموږ سره هم کال شو ډیر ایزی پروګرام بل یو پروګرام د تولی کوم ورېګا اوکے بل پروگرام بدس ویلی کچھ ہم نے دس آؤٹ پٹ رکھے 1 2 3 4 5 6 یا 5 پہ کم صحیح 5 اسی بخاری بیڈ رام نہ کو صحیح sorry yaar what's going on that's disgusting okay چې دا سی ګوره چې دا سی آوټپوټ مونږ ته یار دا څه مسله کوي چې دا سی آوټپوټ مونږ ته شو شي لکه دا چې دا سی آوټپوټ مونږ ته پایپ سٹار یو پایپ روز پایپ کالمي صحیح ده دا سی آوټپوټ چې هغه ته سٹار شو کې دا سی پروګرام د طریقې مې صحیح ده سمپل ډېر ایزی پروګرام ده صحیح ډېر ایس ګرانډ پکې هم نشته سمپل اینڈ سمپل معمول موږ سو کو
سمپل زه داسې وکړم، زه یو پار لوپ علم صحیح ده، او پار لوپ کې زه یو سمپل بیا هم هغه سیم قصه وکړو، یو ایمی اوکې ایمی د 1 برابر کوم سمپل، بیا زه چې کوم دی یو کنډیشن علم چې a is less or equal to 5 and then سوري یار دا a زموږ سره small a دی صحیح ده. دا که تاسو ګریټر n وکړئ زموږ سره C++ is a case sensitive language that's why دا بیا تاسو سره ایرر چې کوم دی هغه د ښکي صحیح ده. خو زموږ سره د دې په باډي کې زما بل یو پار لوپ واغوستو، پار لوپ یې پکې نیسټ کو، او سمپل هم دلته زه سمپل یو انټیجر بی علم هغه زړه کې سره ته کوم نوي سره ته پکې نه کوم چې تاسو ته پته ولګي صحیح ده. خو یو بل پروګرام ته رن کوم، او بیا زه وایم چې یاره بی از لیس آر ایکول ټو 5 and then چې کوم دی بی زه انکریمنټ کوم په بی پلس پلس صحیح ده. سمپل از دیټ. اوکې شو ښه داسې اوس کار کوم چې زه بچی د لوی شه دلته یو داسې چې مطلب دا هم زموږ سره وشو، دا هم دلته به زه یو میسج سی آوټ کوم، او میسج کې به سمپل زه یو سټار چې کوم دی هغه سی آوټ کوم صحیح ده. سټار به څه کوم هغه به سی آوټ کوم، او د دې نه بعد به چې کوم زموږ سره دا مین لوپ دی، مین لوپ زموږ سره دا دی که نه. خو دلته موږ یو مسټیک د دې په باډي کې به دا اوکې کنټرول ایکس اینډ هیر کنټرول وی اینډ دلته به یو تاسو ته بیا اوکې دلته سمپل زموږ چې کوم د مین لوپ باډي ګوره دا زموږ سره مین اوټر لوپ دی که نه. په دې اوټر لوپ کې زه سمپل څه کوم د دې کوم نیسټ کوم لوپ چې موږ نیسټ کړو دې باډي نه زه وتلم، او په دې لوپ کې کوم چې سره مین لوپ دی په دې کې سمپل ما سی آوټ کو اینډ اپ لاین صحیح ده. اینډ لاین دا باندې پوه کوم چې دا څه قسم موږ کوو سمپل او د پروګرام آوټپوټ چې کوم چې پروګرام آوټپوټ موږ د سره نو ګوره تاسو دا کته شي د پروګرام آوټپوټ زموږ سره سي 5 rows and 5 columns by star صحیح ده. زموږ سره کته شي تاسو دا پروګرام آوټپوټ دی. اوس قسم څه وشوه ګوره سمپل ما یو ویریبل دوه ویریبل ډیسکس کړل په اونلی پار لوپ کې ما سمپل ا چې کوم دی هغه 1 واغستو مورتل چې دا ا تر 5 پورې ځاو چې د 5 نه سیوا کېدو مطلب 6 کېدون بیا کنډیشن پالس کیږي انکریمنټیشن کیږي صحیح ده. اول به 1 بیا به 2 بیا 3 نو چې کله زموږ سره بیا د انر لوپ هم سمپل د سره چې کله زموږ سره انر لوپ د سره نو دا وخت نو د څه د خپل 5 ټایمز خپل ځان څخه ایگزیکیوټ کو ګورته موقع ملاو شو کنه تاسو ته ما ویل چې ګور کله دلته موقع ملاو شین دا خپل چې څومره ایگزیکیوشن یې هغه به دا ختمي الو بیا دا چې کوم دی لوپ سکی دا به نیکسټ سټیټمنټ دی. نو د څه وکړو دا ول بي زم سره ونه د کنډیشن وکړو چې کنډیشن ټرو دی دا 1 سټار موږ دلته څه کو شو کو کله 1 سټار شو کو بیا د بیا اگین ګورته ما ان لاین نه دی لګولې نو مطلب چې نیکسټ سټار موږ لازم نو هغه سیم هم دلته وسه پیسټ کیږي کله ته ان لاین ولګم بیا به یو سټار دی راځي خو ته ما ان لاین د قصونه لګو چې زموږ سره د ټول چې کم بل لوپ بوشي بیا زموږ سره بل کم سټار راځي هغه د سره وصل داسې ولګي 5 سټار نو بیا دا 2 شو بیا دا وکړو کنډیشن ټرو بیا زموږ سره یو سټار بل لغه ان تک 5 سټار زموږ سره صحیح ده. چې کله 5 سټار رال د دې د لوپ زموږ سره ختم شو چې کله د لوپ زموږ سره ختم شو بچی دی لوي شه دوی موږ سی اوټ اینډ اپ لاین لګولې ونه دی اونلی لوپ زموږ سره کو د غلاین په دغه کې اینډ کو نیکسټ لاین ته زموږ سره کرسر راغی چې کله نیکسټ لاین ته راغی نو بیا تر فار لوپ زموږ سره 2 شو بیا چې کله دا 2 شون د بیا وکړو کنډیشنل بیا ټرو دی نو بیا سمپل د چې کوم دا فار لوپ ته اجازه ورکړو ته مطلب دا کنډیشن سره ټرو د خپل باډي ایگزیکیوټ لو باډي کې موږ الریډي فار لوپ اغستون د فار لوپ بیا ایگزیکیوټ شو د بیا 5 سټار موږ لراکل نو دا کار زموږ سره دا پوره شو سوپر زموږ سره د اوټر لوپ چې کوم دی دا فال شوی نو چې کله د زموږ سره اس زموږ سره سیکشن دا وکتل نو بیا زموږ سره په دغه ځبانی دا لوپ پال شو نو دیټس وای کنډیشن پال شو نو لوپ زموږ سره چې کله د دې لوپ کنډیشن پال شو نو الریډي دا باندې خپل نه ایگزیکیوټ کوي نو پروګرام زموږ ختم شو او د کوم کار او کوم مقصد زموږ 5 سټارز 5 روز and 5 کالمز او هغه متسکلو هغه موږ ته راکل صحیح ده. دا زموږ سره نننې پروګرام بل داس قصره چې تاسو سمپل هم دا ټول قصې چې کم دي دا ما چې څومره وکړو تاسو په وایل هم چې کې په وایل لوپ کې سمپل تاسو وکړل د کنډیشن والے د ځان نه چې کم دي سب پروګرام زولي کې صحیح ده اوس کنډیشن والے پای کې دلته بیا چې کم دي بل یو وایل لوپ انټروډیوس کوي صحیح ده بل یو وایل لوپ انټروډیوس کوي دا صحیح ده داسي او دلته چې کم دي په دې کې یا پکې ډو وایل انټروډیوس کوي یا په ډو وایل کې پار لوپ انټروډیوس کوي داسي میکسچر وکړي کم ځکه لوګ معمولی شو ما ته ډایرکټ کال کې ویډیو ډیر زیاته وګد شو کنه یو مطلب کې په ډو وایل یا په وایل لوپ هم کو خو I don't think so چې تاسو بیا دومره کلاس ته کېنئ صحیح ده خو که بیا هم تاسو ایشو بیا لاله مازیر صرف کمنټ کړئ ان شاء الله ویډیو مې بیا رسولي صحیح ده. په وایل او ډو وایل کې تاسو خپل تھینکینګ وکړئ صحیح ده او چې څه هم مسله نو لاله تم وای ان شاء الله چې هغه برته پاغیز بیا هم ویډیو جوړه کوم خو ویډیو ډیر زیاته وګد شو کابل ویډیو ته ضرورت تاسو په ډو او په چې کوم ډبل وایل د لوپ د پدې کې مسله بیا ما پوهه کې تاسو ته ویډیو راوړم صحیح ده. امید لرم چې تاسو خوشی بل دا دوه پروګرام تاسو ما پار لوپ د قصته وکړل ځکه چې پار لوپ منګ ویلو
په پریویس کلاس کې موږ تاسو ته ویل چې پاور لوپ تاسو ته نور پروګرامینګ کوم ځکه چې پاور لوپ ډېر زیات په فیوچر کې یوز کیږي نو بیا پروګرامز چې کوم فردر ویډیو مالغه صرف موږ په پاور لوپ باندې پروګرامز رن کوو هغه ما ونه کړی شو چې ونه کړی شو نو دیټس وای دلته ما تاسو ته بیا پاور لوپ یوز کوو چې تاسو هغه کنسپټ لک پوښ شي لک کلیر شي بس ټایم 20 منټ پوره شو د کلاس تھینکس فار واچینګ الله مو روز جوړ خوشاله را تھینکس اگین اوکے